جڑا کې کمال څومره پروت دی، جڑا کې عظمت څومره پروت دی، جڑا کې رفعت څومره پروت دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې تراغه حضرت ابوبکر صدیق هم ولاړو، محمد فاروق رضی الله تعالی عنہ دواړه ولاړو. دواړه جان سردار ته فرمای ابابکر څه کوي، عمر څه کوي؟ وی دا الله حبیب نن درې مورز دي چې وګیو سم خوړلې نه دي، دا ملوازه په پلوګه باندې حضرت سم خوړلې نه دي دا قشانیو. دوانو جانو سردارو تو فرمایل یارانو که تاسو وګي نو تاسو پیغمبر محمد رسول الله نن درې مورز دي چې په خپل انسان دي خوړلې. نو حضرت عمر تو فرمایل جی د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ په کور کې می کجوري لیدلې وي، د کجورو ډیرې می لیدلې لار بشو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ په کجوري خو الته بلاش. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبرو کړله وې د دوانو جهانو سردارو فرمایل صحیح چیزو نیمه شپه ده، په نیمه شپه باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان، ابو بکر صدیق هم را روان، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ را روان. د نیمه شپې چې کم دین را روان شو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ کور ته. په نیمه شپه باندې صحابه سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره مینه او محبت او بې تکلفانه زندگی د محبوب علیه الصلاۃ والسلام. دوانو جانو سردار حضرت مقداد کور ته راغی. مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی گم نے آواز کو حضرت مقداد آرام فرما، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماؤ. لوری بیدار شوالا لوری وخشوا اگر کسے لرالا خوچی کسے کے کل تماشا اکڑلا بی کتن اکڑلا نپلور بانے خوشحال رالا کور واپس کوٹی ترالا آواز کی مورنا پاسے گا وزما بابا را پاسے گا چی خلقی دروازی لزی اغوات دحا چہر راغلی دا چی خلقی دے کسی کے انتظار کئی اغا محمد رسول اللہ راغلی دے مورش پدو پیغمبر کسی تولار دے پلارش پدو محمد رسول اللہ کسی تولار دے چیر چاپ کس خلق انتظار کئی چیر چاد دیدار دا پارا خلق انتظار کئی چیر چاد چہرے دلی دل دا پارا خلق انتظار کئی اے دادا جان اغنن زمون کسی لراغلے حت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نورا بیدار شو چرا پاس دروازے لراغے چی دروازے کو لاؤ کلالا نو پنی مشپ باندی دسوال نسمیس پگمی اولی دلا دوار جانو سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والار ابا بکر صدیق والار عمر فاروق والار حتی مقدار دا فرمائی زمان مور دن قربان شاہ زمان پلار دن قربان شاہ دا اللہ حبیب زمان مغختلے وے زبدر غلے وے دنی مشبی تاسو زمان کور لرالے دوار جانو سردار دا فرمائی مقداد عمرم پلوگدے ابو بکرم پلوگدے استا پیغمبر محمد رسول اللہ پلوگدے دری ورزی وشو چی خوراکی ندے کرے عمر راتو فرمائل دا مقداد کور کی کجوری دی مونگ لکجوری راکا زبیم اخرم عمر بیم اخری ابو بکر صدیق بیم اخری ننستا مونگا میل مانیو جہاں مقداد دا خبر واوری دا نو مقداد بجلاش دا مقداد دسترگو نو اوخ کی روانی شوی پیغمبر پا دروازہ بانے والال عمر پا دروازہ بانے والال ابا بکر صدیق پا دروازہ بانے والال مقداد جاری ددوانو جہانو سردار ورد فرمائی مقداد جلا دی والدہ ورد فرمائی دا اللہ حبیبہ چنن مقداد نجانی نو کلب بیا جانی سید الانبیاء ورد فرمائی ولی ومقداد جلا دی والدہ دا اللہ حبیب عمر ٹکویلی چی ما کر کجوری وی نن اگا کجوری ما ٹولی مدینی پا تجارت کے خرچ کردے بازار کے ما اگا خرچ کردے چی کمی پیسے وی اگا میں دا اللہ پا نم بانے ورکڑے دا اللہ حبیب نن زما کر دمر غریبی نے چی سشتر ہے چی تا پیغمبر لے ورک نن محمد رسول اللہ زما رکور میں مش نن سید الانبیاء زما رکور میں ورک نن مقدار پا کو دمر غریبی دا چی سشتر ہے چی محمد رسول اللہ تکیدم چی نن مقداد نہ جاڑی نو کل بہو جاڑی نن مقداد جاڑا بہی کلا چی پیغمبر علیہ السلام زمارا کور دسی راوانی گی چی زمان پا کور کی بس صحیح نا دوانو جہان سردار محبوب علیہ السلام چی جڑا تو قتل جڑا کی خرافات تے جڑا کو عزت تے جڑا کو وقار دے جڑا کے عظمت تے ارے بزرگ ستر کی خوکشوی نو طبیب ہوتے ہوئے ویل جاڑے بنا طبیب ورته ویل جاړې بنا
هغه ویل چې دا سترګې الله ته جاړي نه نو دا مال راکړي الله د څه دپاره دي بیا به په هغه ورځ باندې وجاړو چې به کوم ورځ د محشر میدان وي بیا به په هغه ورځ باندې د سترګو نه هیلې روانې شي بیا به څه نه میلاوېږي بیا به څه نه میلاوېږي په دې سترګو کومه څه چې الله ته جاړي نه په دې سترګو کومه څه چې دا الله په دربار کې جړاګانې نه کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ ابوبکر صدیق ولاړ حضرت مقداد په جړا نو جړا څه وکړل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه ته کوز شوله د سید الانبیا زړه ته کوز شوله او جړا خو ډېر قیمتي شی دی دا جړا کې خو عزت او رفعت دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه یې راپورته کړ څه ورته فرمایي مقداد جاړه ما د پیغمبر علیه السلام خپل څادر راواغست خپل ردا یې راواغست دوان جان سردار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل صادر مبارک راواغستو ورته فرمایي و مقدادا زما دا صادر ځان سره والا هر مقداد صادر راواغست کلی کو د الله حبیب سو کما محبوب ته فرمایل مقدادا کجور شتو کنا وته فرمای د الله حبیب کجور ولاړه دا خود ډیری مدینه وچ ولاړه دا هغه شنه د وچواله دی بګې ځوان جان سردار فرمایل مقداد زما دا صادر ول یو صا پسمکه ورته واچوا او دی کجوري ته وای چې پیغمبر علی السلام کجوره غواړي محمد رسول الله کجوري غواړي هغه مقداد فرمای صادر می راواغستو وچ کجوره ولاړه صادر می پسمکه باندې واچو کجوري ته مخراواړو صادر د محمد رسول الله سید الانبیاء کجوری غواړي محمد رسول الله کجوری غواړي فرمایي یا هغه کجورا چې وچوا خو چې محمد رسول الله نومې واورېدو په اقزه باندې نشوالا کجوري اونې ونې او د اقزه نه کجوري لاندې ټولې را گزار کړې صادر تا حتی مقداد فرمایي صادر میرا واغس را روان شما صادر میرا واغس را روان شم محمد رسول الله مکینا ابوبکر صدیق مکینا عمر فاروق مکینا وراته او فرمایل د دوانو جهان سردار مقداد صادر دی راړو ما چې او جی صادر میراړو وراته او فرمایل و مقداد کدا صادر دی راوړې نه وې نو تر د محشر پورې بدی کجوري تاسو له کجوري درکولې دا به ختمې دی نه جړا کې سو د پیغمبر مدثر او مزمل صادر را کوس کو